ګوره موږ دا خوښوو چې الله رب العزت زموږ سره محبت وکړي. نه غواړئ؟ ټول غواړو. د الله رب العزت د محبت دلیل د بنده سره یو دا دی چې د بنده له توفیق ورکړي د نیکیانو کولو او پای کې د تادي کولو. دا دلیل دی. لکه کله چې ته یو سړی وینې که نه، ما تاسو ته ووایي چې ګوره د باطن معامله د الله سره د موږ ظاهر ته ګورو. کله چې ته یو سړی وینې او هغه د الله په دې بندګۍ کې ډېره تادي کوي او کوشش کوي چې هر قسم عمل کې برخه والي، پوه شي چې الله رب العزت په دې بنده سره محبت کوي. دلیل به ته پرې وښیي چې دا څه دلیل دی چې الله رب العزت د ده سره محبت کوي. الله رب العزت په سورة الانبیاء کې د انبیاءو تذکره کړې ده. الله وجعلناهم ائمه، د دوی نه ما امامان جوړ کړي په دین کې، د دین مشران مې ته جوړ کړي. یهدون بامرنا، زمونږ په امر او په لاره روانو او خلکو ته به الله رب العزت وایي خلکو ته به زما په امر سره زما لاره ښووه. الله څه وایي؟ واوحینا الیهم فعل الخیرات، او ما هغوی ته وحي کړی و انبیاو ته چې نیکیانې به کوئ، د خیر کارونه به کوئ. څه بعض پکې الله ذکر کړي دي، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله وی دا زما ډیر عبادت گزار بندگان. څوک؟ پیغمبران. اوس الله د پیغمبرانو سره محبت کوي که نه کوي؟ پیغمبر دی او الله دې ورسره محبت نه کوي، دا کیدی شي؟ الله ورسره محبت کوي نو ځکه خو له پیغمبري ورکړې ده. نو د دې نه دا مسله راووته چې نیکیانې ډېرې کول، عبادات ډېر کول دلیل د دې دی چې الله رب العزت د دې بنده سره محبت کوي. سبحان الله.